ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حد ناقرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج سردارا محمد نبی سردارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. درنو اوریدونکو، که انسان په خپل ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو تابع شي او خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو او ارشاداتو په رڼا کې تیر کړي، نو وروسته له دې چې دا وفات کیږي او مدفون کیږي، هغه ملائکې چې الله رب العزت ده ته د سوال او جواب لپاره رالیږي، د هغو په سوالونو کې به دا کامیابیږي، الله رب العزت به د ده قبر یو باغ د باغونو د جنت نه ګرځوي. اما که خدای مکړه په دنیا کې انسان د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند نه وي، خپل ژوند په فساد، منکراتو، شرکیاتو او خرافاتو کې تیروي، نو کله چې وفات کیږي، مرګ ورته رارسیږي، په قبر کې به د ملائکو د سوالونو ځواب نشي ویلی، نو چې کله ځواب ونشو ویلی، هلته به د الله رب العزت په عذاب کې در قیامت ورځې پورې گرفتاره وي او د ده قبر به یو کنده د جهنم د کندو نه وګرځولی شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. برا بن عازب وایي یو ورځ موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای د یو انصاري جنازې ته ولاړو. برا بن عازب فرمایي کله چې قبر تیار شو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناست، صحابه کرام رضی الله عنهم هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چار چاپیره داسې په سکون سره کیناستل ته به وایې چې د دوی په سرونو مرغۍ ناستې دي. یعنې بلکل صحابه و کرامو حرکت نه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر ټیټ کړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو لرګی و چې ځمکه یې پرې کنندله. شیبه وروسته یې سر پورته که او د سر پورته کولو سره سم یې 2 یا 3 ځلې وویل استعیذ بالله من عذاب القبر، د الله رب العزت نه د قبر د عذاب څخه پناه وغواړئ. له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې مؤمن وفات کیږي، هغه مؤمن چې د خپل ژوند د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو مطابق تیروي، هغه مؤمن چې خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو موافق تیروي، نو له آسمان څخه ښایسته مخونو والا ملائک راکې وځي، له هغو سره د جنت کفن او خوشبو وي. د سترګو تر نظره د دې مړي سره ملائک ناست وي، یعنې ملائک به ډېر زیات وي. بیا د مرګ ملکه د ده سره خواته راشي او ورته ووایي ای ډاډمن نفسه، د الله رب العزت د مغفرت پلو ته اووځه، نو دغه روح دومره په آرام وځي
لکه د مشکیز یا منګي له خولې څخه چې اوبه وځي. له دې وروسته ملک الموت دغه روح ته خوشبویي لګوي او په هغه کفن کې تاووي چې له ځان سره راوړی وي، بیا یې د آسمان په لور روان کړي. د آسمان د ملائکو د هرې ډلې څخه چې دوی تیریږي، هغوی ورته وایي دا ښکلی او پاک روح د چا دی؟ ملائک وایي دا فلانکی د فلانکي زوی دی. یو ښکلی نوم به ورته یادوي. کله چې دا ملائکې له روح سره آسمان ته ورسي، هلته ورته د آسمان دروازې بیرته شي او د هغه ځای مقربې ملائکې د ده خواته راځي، تر دې چې په هر آسمان کې د همداسې شانداره او ښه استقبال وروسته دغه روح تر اوم آسمانه پورې ورسي. کله چې تر اوم آسمانه پورې ورسي، بیا الله رب العزت فرمایي اکتبو کتاب عبدی فی علیین، زما د بنده عملنامه په علیین کې ولیکئ او د ده روح بیرته ځمکې ته کیباسئ، ځکه ما دا له خاورې څخه پیدا کړی، خاورې ته به یې ورګرځوم او له همدغو خاورو به یې بیرته راوباسم، لکه چې الله فرمایي والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا. ځمکې ته له راکېوستو وروسته روح په قبر کې په خپل جسد کې واچول شي، بیا به دا جسد کینول شي او له کیناستلو وروسته ورته دوه ملائک راځي او پوښتنې ترې کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ فیقول ربی الله، هغه وایي رب می الله دی. فیقولان له ما دینک، هغوی ورته وایي دین دې څه شی دی؟ فیقول دینی الاسلام، دا ورته وایي چې زما دین اسلام دی. فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه ترې پوښتنه کیږي چې د دې په اړه څه وایي، دا څوک دی؟ هغه ورته په ځواب کې وایي فیقول هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به ورته وایي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا به له آسمان څخه یو آواز وشي زما بنده رښتیا وویل، د ده لپاره د جنت دروازه یا کړکۍ خلاصه کړئ، د جنت جامه ور واغوندئ او د جنت بستره ورته برابره کړئ. د لپاره به د سترګو د نظر په اندازه، یعنې تر کومه چې سترګې کار کوي قبر پراخ شي. له دې وروسته به ورته یو ښکلی کس راشي چې ښایسته جامې به یې اغوستې وي او ښکلی عطر به یې هم لګولی وي. ده ته به خوشخبري ورکړي هذا یومک الذي کنت توعد، نن هغه ورځ ده د کومې چې تا سره وعده شوې وه. د قبر خاوند به ووایي ته څوک یې چې دومره ښایسته جامې دې اغوستي او په دومره ښایسته څیره کې راغلی او دومره ښکلي عطر دې لګولی دي؟ هغه به ورته ځواب ورکړي زه ستا نیک عمل یم. له دې وروسته به دغه کس یعنې دغه مړی ووایي ای الله، زر تر زره قیامت راوړه تر څو زه د خپل اهل او عیال خواته ورشم، یعنې خپله بدله چې جنت دی هغه ترلاسه کړم. که غواړئ درنو اوریدونکو چې ستاسو د پاک روح استقبال ملائکې وکړي او ستاسو روح په هغې ښکلې ټوټه کې راونغواړي او آسمانونو طرف ته یې پورته کړي، نو راځئ د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړئ. له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خو کله چې د کوم کافر مرګ نږدې شي، نو د آسمان څخه د تورو مخونو لرونکې ملائکې راښکته شي، له دوی سره د اور جامه وي او له دغه کافر سره تر دې حده کینی چې د ده سترګې کار کوي. ملک الموت ورته وایي ای روحه د خپل د رب غصې سره ووځه. له دې وروسته ملک الموت له ده نه روح داسې وباسي لکه په اغزیو لرونکې ونه چې د ململ ټوټه خوره کړې او بیا یې راکش کړې، نو څه ډول به د ټوټې برخې سره بیلې بیلې او ریښې ریښې شي. له دې وروسته یې د اور په ټوټه کې تاو کړي او د ډیر بد بوی لګولو وروسته یې د آسمان په لور روان کړي.
په آسمانونو کې چې د ملائکو په هره ډله باندې دغه روح وړل کیږي نو هغوی ورته وایي چې دا روح د چا دی ملائکې ورته په یو بد نوم اخیستلو سره وایي دا فلانکی د فلانکي زوی دی د ده لپاره د آسمان دروازې هم نه خلاصیږي له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک آیت ولوست چې دوی لپاره به د آسمان دروازې هم نه خلاصیږي ولا یدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم الخیاط جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې له سپام څخه د اوښ تیریدل چې کله یې پورته کوي آسمان طرف ته نو هلته به ملایکې ورته چې دا خبیث روح د چا دی بیا به الله رب العزت وفرمایي د ده عملنامه په سجینو کې ولیکئ او د ده روح د ځمکې تر انتهایی لاندې برخې پورې ورسوئ د الله رب العزت کلام دی ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح او څوک چې له الله رب العزت سره شریک ونیسي نو دا داسې وګڼه چې هغه له آسمانه را وغورځېد اوس به یا هغه الوتونکي مرغان په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ژور ځای ته یوسي او به یې غورځوي چې هلته به هغه ترمې ترمې لاړ شي له دې وروسته به د ده روح په بدن کې داخل شي دا به کینول شي دوه ملائکې به د سوال او ځواب لپاره ورته راشي او له ده به پوښتنه وکړي من ربکه رب دې څوک دی هغه ظالم به په ځواب کې ورته وایي چې لا ادري زه نه پوهیږم چې رب څه ته وایي ملائک به بیا ترې پوښتنه وکړي دین دې څه شی دی ما دین وکړه هغه ظالم به ورته په ځواب کې وایي لا ادري زه نه پوهیږم بیا به ورڅخه سوال وکړي د محمد رسول الله په اړه د ده سړي په اړه څه فکر کوي دا څوک دی هغه ظالم به ورته په ځواب کې وایي چې زه نه پوهیږم ځکه هغه خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه خلاف تیر کړی و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پابند نه و نو په دې وخت کې به له آسمان څخه آواز وشي چې ده دروغ وویل ده ته د اور جامه واغوندئ د اور بستره ورته خوره کړئ او د ده لپاره د دوزخ یوه دروازه خلاصه کړئ چې تر قیامته ورته اور او د اور ګرموالی راځي له دې وروسته به بیا ورته یو بد شکله کس د بدرنګې جامې او بدبویي سره راشي او ده ته به ووایي دا همغه ورځ ده له کومې څخه چې ته ویرول کېدلې مړی به ورته ووایي ته څوک یې ستا څیره به خامخا شر راوړي بدشکله سړی به ځواب ورکړي زه ستا بد اعمال یم مړی به ووایي ای الله قیامت دې قائم نشي دلته دا حال دی چې هلته به څه کیږي دا ټول درنو اوریدونکو موږ پسې را روان دي راځئ په دنیا کې ښایسته عملونه وکړئ ګناهونو ته شا کړئ د الله د دین او د محمد رسول الله د ارشاداتو پابند شئ چې الله رب العزت زموږ او ستاسو برزخي ژوند ښایسته کړي او د قبر سختۍ راباندې اسانه کړي او که خدای مکړه موږ شپه ورځ په ګناهونو باندې اخته وو د الله رب العزت د دین نه لرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د ویناوو نه مو لرې ژوند تیریده نو بیا برزخي ژوند به په موږ باندې ډېر سخت وي الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو دې ویده مینه وروسته ستا یادونو کې اوسېږم یم بې حده ناقراره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره ستا دیدن غواړم حبیبه له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې بل حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای یوه ورځ موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای
نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ډله ولیده او وی ویل دا خلک په څه شي باندې راټول شوي دي. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړه چې دوی قبر وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژر تر ژره مخ په وړاندې لاړه او د قبر خواته ورسید. هلته د زنګنونو په سر کیناست. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای ما ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژړل تر دې چې په اوښکو یې خاوره هم لمده شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما ورونو لمثل هذا اليوم فاعدو د دې ورځې لپاره تاسو تیاری وکړئ. هره ورځ زموږ په کور او کلي او ګاونډ کې مړي کیږي او د هغوی مړي او د هغوی جنازې تر هدیرې پورې موږ او تاسو لمانځو او هغو سره په جنازه او په قبر کنستلو کې شریکیږو. اما کله موږ هم عبرت وانخیست. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په لیدلو باندې دومره جاړي چې مبارکې اوښکې په ځمکه تویږي او د ځمکې خاورې پې لمدې کیږي او صحابه و کرامو ته دا وایي د دې ورځې لپاره تیاری وکړئ. همدارنګه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا حدیث په ابن ماجه کې په ترمذي کې د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه ګورئ، هغه څه اورم چې تاسو یې نه اورئ. آسمان له ډیر دروندوالي نه کړچیږي او باید وکړچیږي ځکه چې په آسمان کې د 4 ګوتو په اندازه هم خالی ځای نشته، ځکه چې په هر ځای کې یوه ملائکه په سجده پرته ده. لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. کوم څه چې ماته معلوم دي که تاسو پرې خبر شوئ نو خندا به کمه وکړئ او ژړا به ډیره وکړئ. نن ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویناوې او احادیث تر موږ را رسیدلی دي. خو کله موږ هم د آخرت لپاره او د قبر لپاره تیاری نه دی کړی بلکې د دنیا په محدود او بېفایدې ژوند باندې دوکه شوي یو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه امام احمد رحمه الله یو حدیث په خپل مسند کې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازې ته ولاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه جنازه وکړه او کله مو چې هغه په قبر کې کیښود نو یوه اوږده شیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیحات او تکبیرات وویل. سبحان الله الله اکبر سبحان الله الله اکبر. صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ ای د الله رسوله تا دومره اوږده تسبیحات او تکبیرات ولې وویل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په ځواب کې وایي لقد تضایق على هذا العبد الصالح قبره حتی فرجه الله عنه. په دې نیک بنده باندې قبر تنګ شوی و. له دې امله ما تسبیحات او تکبیرات وویل تر دې چې الله رب العزت قبر پراخ کړ. کله چې د هغه جلیل القدر صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګران ملګري د سعد بن معاذ قبر تنګیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته سبحان الله او الله اکبر وایي د ده لپاره چې د هغې قبر پراخ شي نو زموږ او ستاسو حال به هلته څه وي چې ټول ژوند مو په ګناه کې تیریږي او کله مو هم په اخلاص او صداقت سره الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته نه کړل چې د خپلو ګناهونو بخښنه د الله رب العزت نه وغواړو. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث ابو سعید رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جنازه کیښودل شي
او خلک یې په خپلو اوږو پورته کړي. که چیرې مړی نیک وي بیا داسې وایي قدموني قدموني، ما زر زر ویسی ما زر زر ویسی. او که چیرې مړی بدعمله وي نو وایي این تذهبون بها. چیرته مې وړئ؟ دغه غږ پرته له انسان څخه هر شی اوري. که چیرې انسان واوري نو هغه انسان به بېهوښه شي. ټول حالات موږ او تاسو پسې را روان دي. که غواړئ چې کامیابي ترلاسه کړئ نو د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند شئ، د محمد رسول الله د سنتو پابند شئ. ځان د هغو عملونو نه وژغورئ چې په هغې باندې الله ناراضه کیږي، محمد رسول الله پرې خفه کیږي. ژوند مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ. د شرکیاتو، خرافاتو او د بدعاتو نه ځان وساتئ. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. حضرت ابو امامه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به لمر د 1 میل په اندازه نږدې راشي او ګرمي به یې ډیره شي چې له تودوالي څخه به د خلکو په سرونو کې ماغزه ویشیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک به د خپلو ګناهونو په اندازه په خپلو خولو کې ډوب وي. ځینې خلک به تر بجلکو او تر خنګرو پورې ډوب وي، ځینې به تر پونډیو پورې ډوب وي، ځینې به نیمایي ډوب وي او ځینو ته به د خولو او د عرقو قیزې واچول شي، یعنې خولې به یې د خولې تر منځه پورې راغلي وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څنګه په راحت کې شم په داسې حال کې چې شپیلۍ والا شپیلۍ په لاس ناست دی او هغه په دې انتظار کې دی چې کله به ورته حکم کیږي چې شپیلۍ پو کړي. یعنی حضرت اسرافیل علیه السلام شپیلۍ په لاس کې اخیستې او د دې انتظار باسي چې کله به د الله رب العزت له طرفه ورته حکم کیږي چې شپیلۍ کې پوکی وکړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله موږ ته څه پکار دي څه وکړو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي دا دعا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل توکلنا علی الله. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې په دنیا کې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله رب العزت د قبر سختی په موږ او تاسو آسانه کړي، همدارنګه د آخرت د ورځې سختی په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. الله دې موږ د ګناه، د فساد او د بېحیایي نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د تبلیغ نمانې نشوي هاشمي خیر الابرار محمد نبی سردار محمد نبی سردار محمد نبی سردار محمد نبی سردار ستا یادونو کې اوسېږم یم بې حدانه قراره محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا لکعبی دیرا گزار کړل 300 بوتانا تعریفونه دی غږیږي هم پزمکا او اسمانا تعریفونه دی غږیږي هم پزمکا او اسمانا شاهین تا باندې نازیږي
ای بی مثل حسن زارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدار غواړم حبیبا له خالق پروردګارا. محترم مسلمانو، په تراو کې د قران کریم د ختم موقع ده. دا زموږ او تاسو د دې امت خوش قسمتي او نیکبختي ده چې الله تعالی زموږ منځو کې زموږ آسماني کتاب او دا کې وینا مشتا را رواج کړي او جایز کړي ده. زموږ څخه مخکې چې کم قومونه تیر شوي دي دا غوی آسمانی کتاب دا غوی په منځو کې نه تلاوت کېده، بلکې دا غوی عبادت المنځونه به صرف ذکرو باندې کېدل. دا صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت خصوصیت ده چې الله تعالی د دې امت آسمانی کتاب د دې په عبادتو کې د وینا شروع. نو یو طرف ته د قران کریم د ختم او قضا او بل طرف ته د عبادت مبارک شپې دي او د الله تعالی فکر کې په مسجد کې سره ناست یو د یو عبادت په اراده باندې یو څو خبرې د دین کوو، الله تعالی د قبول او مقبول وګرځي. محترم، قران کریم دا د الله تعالی کلام دی او دا د الله تعالی وینا دا د الله تعالی قول دی. قران کریم هغه آسمانی مبارک کتاب دی چې د دې ویل هم عبادت، د دې اوریدل هم عبادت، د دې مسلمان ته ورشول هم عبادت او د دې مسلمانو سجده کول هم عبادت او نفس دې تور تکتل هم عبادت. ځکه زموږ په دین کې چند شان عبادت بلل شوی دي. یو د قران کریم ورکو تکتل عبادت دی، د مور فلار او مختف محبت سره کتل عبادت دی، د عالم او مختکتل عبادت دی، بیت الله ته کتل عبادت دی او دا غرکم د قران کریم الفاظ ته د وینا بغیر صرف ته کتلم عبادت دی. او د قران کریم په احکام باندې عمل کول او په خپل ژوندۍ کې راوستل دا بیا د ټولو سلوي عبادت دی. او قران کریم دا د الله تعالی پیغام دی او د انسانیت پر نامه باندې د الله تعالی راستول سوی منشور دی. د انسانانو د فاره د زندګۍ تیرولو یو ضابطه ده او د انسانانو د فاره د زندګۍ تیرولو یو منشور او قانون دی چې د انسانانو زندگی به پر د قران کریم باندې تیریږي. په دنیا کې د انسانانو عقاید، په دنیا کې د انسانانو عبادت، دنیا کې د انسانانو معاملات، دنیا کې د انسانانو معاشرت او دنیا کې د انسانانو اخلاق دا بعینه دغه قران کریم دی. زموږ عقیده هم دا قران کریم دی، زموږ عبادت هم دا قران کریم دی او زموږ معاملې په دې قران کریم کې مستشودل شوی دي او زموږ معاشرت هم دا قران کریم دی او زموږ اخلاق هم دا قران کریم دی. نو دنیا کې قران کریم د انسانانو د ژوندۍ تیرولو د فاره یو طریقه او ضابطه ده. لیکن چې کله د مرګ سره رااله انسان د دنیا څخه سترګې پټې شوي بیا دغه قران کریم زموږ د فاره عین جنت دی. بعض روایتو کې دا راځي چې د جنت 4400 درجې دي او د قران کریم 4400 آیات دي. الله تعالی به د قران کریم او حافظ ته، د قران کریم او قاری ته، د قران کریم او تالی تلاوت کوونکی ته ورتل ورتقي کما كنت ترتل فی الدنيا. د قران کریم په ترتیل سره تلاوت کوا او د درجو کې خېجه فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ستا درجه آخرنه درجه د چا آخرنه آیات تلاوت کې آخرنه درجه قران کریم وای چې ستا درجه آخرنه د جنت آخري درجه جنت الفردوس.
بعض روایت خلا فردی باندې دي چې نه د قران کریم چې کم آیاتونه دي دا د مرګ سورسته بعینه دغه جنت دی. نه موږ نور جنت لرو نه زموږ د فار نور جنت ستا. د کم جنت چې موږ امیدوارو د مرګ سورسته دغه خواستونه د خدای سکو او دغه د فار عبادت کو او دغه د فار خپل ژوندۍ په محنتو کې تیرو هغه دغه جنت چې دنیا کې موت ته د دوه وقایو په مابین کې پروت دی. صرف د قران کریم کې الله تعالی داسې جوړش کړی دی چې ګله د قران کریم باندې د دنیا حواله کیږي نو بیا خو قران کریم د علم د معرفت د عقاید د معاملات د اخلاق د معاشرت یو خزانه د زما واستم. لیکن چې کله د مرګ سورسته د قیامت میدان لرالو بیا د قران کریم سورتونه جنتونه دي. د دې قران کریم رکوګان هغه د جنتو باغچې دي. د دې قران کریم جملې هغه د جنتو حور او غلمان دي او د دې قران کریم حروف او نقاط د جنتو قسمه قسم نعمتونه دي. د قیامت په میدان کې به د ټولو اقوامو د عالم په مابین کې پیغمبر علی السلام د قران کریم تلاوت کوي او قران کریم به د یو داسې عظیم باغ په شکل را رواني چې ټول انسانیت باغی ته حیرانی او پر ټول کائنات به احاطه کړي. نو په دنیا کې زما او ستا عقیده ده، په دنیا کې زما او ستا عبادت ده، دنیا کې زما او ستا معاشرت او معاملات او اخلاق دي او د مرګ سورسته زما او ستا د پر جنت بعینه دغه قران کریم چې کم سړی په دنیا کې داغه معاملات معاشرت او عقاید په څونه درجه کې قران کریم ته ورنږدې په هغه درجه کې د قیامت کې د قران کریم په لوړو درجو کې په هغه درجه کې به د قران کریم سره ډېر چې څومره په دنیا کې ډېر تعلق دی قیامت کې هم د قران کریم سره په هغه درجه کې تعلق دی. نو په دنیا کې چې کله د مسلمان ژوندۍ قران کریم باندې تیرېدله او د مسلمان عقیده قران کریم او د مسلمان معامله او عبادت قران کریم د مسلمان اخلاق او معاشرت قران کریم د مسلمان قوم په دې ټولو قومو کې یو امتیازي شان د مسلمان په دې قومو کې یو مقام او د مسلمان په دې قومو کې یو نوم او د مسلمان په دې قومو کې یو جلا امتیاز چې د هغه مسلمان به صرف پر نور قومو باندې رعب او خوف نه بلکې داغه مسلمان پر امر باندې الله تعالی د کائناتم چلول، داغه مسلمان پر امر باندې الله تعالی دریابونه چلول، داغه مسلمان پر خبره او پر تمنا باندې الله تعالی ورېږي ورسره ګرځول. چې ګله د مسلمان عقیده پر قران کریم جوړه وا، د مسلمان په ژوندۍ کې د قران کریم عبادت او د مسلمان معاملې پر قران کریم وي، د مسلمان اخلاق او معاشرت پر قران کریم برابر. بیا خو د مسلمان قوم نوم د یو فاتح قوم نوم چې کم ځای ته ورکاره سونو دا به आवाजو چې فاتح قوم را ورسېږي او دا قوم د چې د فتح او د کامیابی څخه بغیر برته پرشانه دی تللی. حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ دا مدینه منوره کې کافتی رااله. حضرت عمر رضی الله عنه استسقا تراوزی چې کله استسقا کوي نو د استسقا وروسته د مدینه منورې ټول خلک د دې ورېدو صدا اوازونه اوري اذهبوا الى المدينه فان العمر يدعوك. درځه مدینه ته حضرت عمر په مدینه کې غوښتي نه بیا په مدینه کې د مدینه طرف ته ورېد یو پر بل اوازونه کوي او په خپل اوازو باندې مدینه ته ځان راسي. مدینه کې کافتی ده او بو ضرورت بیا پر مدینه باندې براتوي. په دې خاطر چې حضرت عمر رضی الله عنه مدینه کې د وبو غوښتنه کړې بیا الله تعالی مسلمان ته داسې شان ور کړی. حضرت عمر رضی الله عنه یو خط لیکي صرف دریای نیل ته ورسېږي او هغه بند شوی دی هغه وسوي دی نو دا ورته لیکي کچيري په خپل خوښه باندې وایي خو زموږ ته ضرورت نشته او کچيري د الله په امر باندې وایي نو وایي نو هغه دریای نیل د وچوالي په وخت کې د حضرت عمر رضی الله عنه په یو خط باندې رواني درنه بیا پاږي کې وچواله نه راغله. مسلمان قوم ته الله تعالی داسې شان وکړي. حضرت بلال حبشي مسجد نبوي ته راغی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤذن دی چې ګله د پیغمبر علیه السلام د حجرې فرده پورته کړه نو د شپې اخره حصہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پیشلمی کې لګیا دی. حضرت بلال حبشي ورته د الله رسوله سپیدی راو چاودلې خورکه بس کا.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت بلال حبشي پر خبره باندې غوږ نه نسی خپل خورکه کې لګیا دی یو سات کې بعد چې حضرت بلال حبشي مسجد نبوي کې وګرځیدل چې دوباره رااله د اجري پرده چې پورته کې پیغمبر علیه السلام لا پیشلمه نه دی بس کړي ورته د الله رسول الله شپې دی راو چې ولې پیشلمه بس کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوباره غوږ نه ور باندې نسی چې کله دریم ځل حضرت بلال حبشي د مسجد د ګرځېدو ته ورسته راغی چې فردا پورته کې پیغمبر علیه السلام پیشلمه نه دی بس کړي ورته د الله رسول الله پیشلمه بس کا په خدای قسم سپې دی راو چې ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ګوله پورته کړي وجره کړی شو ورته بلال په خدای قسم سپې دی نه وی راچاودلی چې کله ستا قسم وخت ستا د قسم رښتیا کولو د پر الله تعالی یو دم سپې دی راوچاودلی بیا د مسلمان قوم پر خبره باندې د مسلمان قوم پر تمنا باندې د مسلمان قوم پر وینا باندې د کائنات او نظام الله سره چلاوي دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الا اقسم بالله لو اقسم على الله لا ابر الله تعالی د مسلمان ته داسې عزت ورکړي چې کله به پر خدای باندې یو قسم واخته الله به د کائنات او نظام ور سره بدل کې په دې خاطر چې د په قسم کې بری په قسم پروان وړي او په قسم کې حانس نشي چې کله د مسلمان قوم عقیده او عقاید او اعمال او عبادات او معاشرت او اخلاق دا پر قران کریم باندې برابر چلیدل بیا د مسلمان قوم په دې قومونو کې یو ناز بیا د مسلمان قوم یو عزت بیا د مسلمان قوم په دې معاشره کې یو مقام او بیا د مسلمان قوم د الله تعالی سره یو محبت او ناز عجیب زندگی به تیرېدله حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه مدائن تراغه مدائن کې چې کله د والی په صفت باندې حضرت عمر رضی الله عنه راوستاوي چې کله مدائن تراله یو سورج چې تیری کې مدائن کې غلاوي نه کنټرولېږي اول ډېر کوشش وکړي چې غلاوي کنټرول شي لیکن چې کله غلاوي نه کنټرولېږي نو اخر کې وایي چې مال یو خط قلم او کاغذ راو چې قلم او کاغذ راوړل سونو دې پر دې قلم باندې لیکي د زنګلو مزریانو ته چې د زنګلم زریانو دا خط د مدائن د والده طرف تاسو ته ده د نن ما شام سبات کچيري تاسو د شپې سورسته کم سړی په دې شار کې د شار په دروازو کې مشکوک ولیدې زما تاسو ته دا امر دی چې هغه سړی بدل سره خاطی پر کښنه لښته باندې وزړاوي ورای د باندې پر یو دړه د دروازې د باندې د دړه په خار د لښته په خارو کې جګه کله خط پر زړیږي او ټول حکومت یې مرور کې چې د نن سورسته به د شار دروازې څوک نه بندي چې کله بشپراله نو مزریان برالو د شار په دروازو کې به پریوت او بیا به د شار حفاظت په مزریانو باندې کېده بیا چې څومره زمانہ حضرت سلمان فارسی تیرې کله در دې ټولو زمانہ کې بیا په ټولو شار کې وخلانه بیا د سلمان قوم امر الله تعالی د ځنګل پر حیوانانو چلاوي حضرت عقبه ابن نافع ته یونس رااله د والی په صفت باندې رااله او تینس کې اوس مغشار وجود لري کهروان شار دی چې کله ته زمانہ تیر کله د دې کهروان شار او مخته 11 کیلومتره یو ځنګل دی نو مشوره دا وته چې دا ځنګل د مجاهدینو د فار د چاونې ځای جوړول دا ډیر ضروری ده لیکن ځنګل د کلونو سره آباد 11 کیلومتره ځنګل دی پای کې حیوانات دي پای کې مزریان دي څوک نږدې ورتلای نه لیکن حضرت عقبه ابن نافع رضی الله عنه راوته د باندې د شار پر یو لوړ غونډې باندې چند صحابه ور سره دی ودرېدل بارایو ناره کې چې د ځنګل حیوانانو مرده محمد رسول الله غلامان راغلي زموږ دې ځنګل ته ضرورت دی دا ځنګل به خالی کوي درې ورځې تاسو ته مهلت کې درې ورځې بعد موږ په دې ځنګل کې یو حیوان ولیدې بیا موږ په قتل کې معذور یو بیا زموږ ته ګل نه شي کولای موږ قتل کوو نو هغه خلکو دا ځنګل ننداره کوله چې درې ورځې کې مزریان خپل بچان اخستیو ماران خپل بچان اخستیو حیوانات خپل بچان اخستیو او په درې ورځې کې مکمل ځنګل خالص چې کله افریقي قبایل ولو چې هغه د دې ځنګل حال ولیدي نو هغه ټول په اسلام کې داخل شي نو هغه به چې دا قوم راغله دي چې د دې خبره حیوانات مني د دې خبره د ځنګل درندگان مني نو موږ څنګه مخلوقي موږ څنګه انسانانو چې د دې خبره ته وګورئ ما د ټول بیا افریقي قبایل ټول په اسلام کې داخل شي چې د مسلمان عقیده
د مسلمان عبادت او اعمال او معاشرت قران کریم باندې برابر او بیا د مسلمان قوم د الله تعالی په حضور کې داسې ناز او قیامت. حضرت ابو مسلم خولانی رحمه الله تابعی دی د یمن څخه حج ته راځي. د خپل مرګورو کې اعلان کوي چې زه د حج سفر کوم، څوک تیار دي؟ نو په زورونو انسانانو سره تیار شو. اخر کې وایي چې زما د حج سفر په یو شرط باندې دی، باغی کې دا شرط زیږدم چې کم سړی چې زما سره د حج په سفر دی دا غي سره به یورفي نه د نان په شکل، نه د نفقې په شکل، نه د توشي په شکل، نه د راحلې په شکل، یو شی بنه یو سره بس تنه تنها په دوله سبا سفر کوي. کله ابو مسلم خولانی رحمه الله دا شرط لګاوي نو مرګره ور کمیل چې ابو مسلم خولانی می په لوړو په چولاو باندې ختمي، په دې زنګلو، په دې درو، په دې دشتو، په دې غرو کې بسوک سره. نو اخر ډیر کم کسان ورسره فاتس. ما راورته وای چې زما شرط خدا دی چې تاسو سره بس نه وي، او چې کله تاسو سره سنست نو راځي. چې کله سفر روان سو ورځ شپه چې 13 ولا نو مرګرو اخر ورته ول چې حضرت موږ لوړراله پر موږ باندې تندراله او موږ حیوانان کمزوري سو، نو موږ نفقه غواړو. حضرت ابو مسلم خولانی رحم الله ورته تاسو خیمه ودرو. چې کله خیمه ودرېدلې نو حضرت ابو مسلم خولانی اغي پر منځو درېدل. د 2 رکعات صلات حاجت وروسته پر دې زنګنو راپورته کیږي، ډېر جوش سره لاس پورته کوي و یا الله چې کله د یو بخیل دربار لدون را انسانان ولورځي هغه بخیل ته د عذاب نه ولور کی، مناسبت نه ورکی چې دې ته نفقې بندوبست نه وکي. نو یا الله ته د ټولو سخیانو سخیه مستعمل مانوي ستا دربار ته روان. موږ د محمد رسول الله غلامان یو، کله حضرت موسی د بنی اسرائیل د پاره د اسمانه سمنو سلوار راځي، موږ د محمد رسول الله غلامان یا الله زموږ د خورکی بندوبست وکا. یو مرګره قسم خوري چې په خدای قسم د ابو مسلم خولانی دعا نه د ختمه سوي چې زموږ په خیمو کې آسماني استرخانونه اورس. دا غي ثورسته بیا وای چې الله زموږ د حیوانانو چې موږ کله حیوانان له اردو غي ته قسمه قسم خورکیو او واشو اسفلات دي. د شام په طرف باندې jihad 3000 کسان ورسره دي، دریاب مختراله او شام ډیره غرنۍ سیمه ده، د دریاب ډیر طغیانی او ډیر په زور کې راځي، څوک ورجندې کېدای نه. حضرت ابو مسلم خولانی مرګورو ته وای چې بس په ما پسې را پسې ته کله چا یو شی د بیشته مقدار ورکسو امیزه جوړه چې کله ابو مسلم خولانی 2 رکعات المنذ کې پر دعا کوي چې الله حضرت موسی علیه السلام ته دریاب لار ورکی، د محمد رسول الله غلامان راغلی دریاب کې لار واړو. حضرت ابو هريره رضی الله عنه په دې لشکر کې ورسره د کتم هغه تابعی دی ابو مسلم خولانی. حضرت ابو هريره روایت نقل کی وای فسمینا وقت حمنا مج بسم الله ویل په دریاب باندې ورګړ سو، والله ما بل خفاف اسفل خفاف ابلنا، په خدای قسم زموږ د وشانو د لاندې تل لاله دین سوی مړ د دریاب دي. یو مرګره دی هغه په لار کې په قصه باندې د لوټه ور سره د په دریاب کې وغورځول چې غلط تیر سن. حضرت ابو مسلم خولانی راوګرځا ورته حضرت دریاب زما لوټه وړې ده او تاره ته ویلې دي چې زه د دې ذمہوار یم، کله چا شی ورکسو هغه ورکو نو زه خپل لوټه غواړم. حضرت ابو مسلم خولانی د لاسونی وای برته د دریاب کنارې لراوسته چې کله دریاب کنارې تر رسیدو نو دریاب لوټه ور تر پورته کړه. حضرت ابو مسلم خولانی راوسته مرګ ته ورکړ خپل لوټه دروخ. نو چې کله د مسلمان ژوندۍ د قران کریم سره برابر ولا بیا مسلمان په دې قومو کې ډېر لوړ مقام درلوده او بیا مسلمان د الله تعالی په دربار کې ډېر لوی قدر او قیمت درلوده. بیا د مسلمان کومک او د مسلمان مدد الله تعالی په داسې ذرایع باندې کاوه چې د انسان عقل او دماغ درغه نه رسیږي. مسلمانانو ته عجیب حاکمان، عجیب عادلان الله په نصیب ورکول. چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه سره د عمر ابن عبد العزيز دور رااله نو دا ډېر د عدل او د انصاف دور او دی کې د مسلمانانو اعمال او عقاید ټول پر قران برابر. نو الله تعالی د عمر ابن عبد العزيز د عدل په وجه باندې داغه اثر پر حیوانانو باندې دارا واسطه چې ټول ژوندۍ چې د امارت وکي او څونه ظلمه زمانہ کې د ژوندۍ امارت په شکل تیر رسوله نو په ټول ژوندۍ کې پر یو ناور باندې به حیوانانو او لیوانو سو یو ځای وبسره چړي د عدل په خاطر باندې یو لیو د جرأت نس کولای چې پر څه باندې حمله وکړي.
څه زمانه تیره سفر لیو سفر یو ځای وبسره چې شپانه رمرا وصله یو دم لیو پر څه باندې حمله وکړه شپانه په جړاس موسی ابن ایمن الراعي دا شپانه نوم په روایت کې راغلی چې کله هغه شپانه په جړاس نو شپانیانو باندې راټولو چې حضرت داغه د ځنګل معامله د مخا کیږي کله به څه خوري او کله به داړي او کله به سکی نو پر دې باندې په د جړا دغه نه دی نظر ته پر دې باندې نه ژاړم صرف پر دې باندې ژاړم چې دنیا کې نه ولده حادثه ښکاره شوې چې د کمی ورځې سه عمر ابن عبدالعزیز پر خلافت باندې راغلی دی زما پر حیوان باندې دروسه بیا له حمله نه وکړي چې نن له حمله وکړه زما د عقیده د دنیا کې ډېر ګډوډي راغلی دی یو غټه حادثه پیښه شوې ده چې کله معلوماتو سو دا ورځ باندې د عمر ابن عبدالعزیز وفات چې په کوم ورځ باندې عمر ابن عبدالعزیز وفات شو دا غي برکت دا پورته سو په هغه ورځ باندې د ستیلې او په باندې حمله وکړه مسلمان قوم داسې شان عمر ابن عبدالعزیز چې په کوم کور کې اوسېده پر درې بر اعظم د حکومت رااله لیکن په درې بر اعظم کې الله تعالی د مسلمانانو ته داسې آبادی په نصیب ورکړه چې یو سړی په سهار زکات واخسته در ماشامه به سرګردانه ګرځېدی په درې بر اعظم کې بدون سړی نه کې پیدا چاپی زکات نه کوي ماشام بستړې سومانه واپس رااله چې دا زکات د چاته ورسو پر مسلمانانو باندې داسې آبادی و لیکن داغي د خپل کور حال څنګه یو زنانه ورلراله هغه خپل بچی راخسته دی بډې زنانه چې د امیر المؤمنین د کور سره د خپل بچی وظیفه جاری کی چې کله کور ته بچی راوړي نو داغي زنانه فاطمه بنت عبد الملک چې تاریخ کې دا او فشته ملکه زنانه راغلي ده په تاریخ کې دروسه دونه معززه زنانه په دنیوي امور کې نه ده تیر شوی خاوند بادشاہ رااله درې ورونه بادشاہان رالو پلار بادشاہ سو نکه بادشاہ لیکن چې هغه ته ګوري هغه د سرخی در سر اړي او د سرخی وي او په دې باندې د خپل بچانو نه په برابرۍ هغه زنانه چې کله د کور ته وکتل برابر ته واپس روانه شو چې دا خو دومره تبا کور دی دا خو دومره ختم کور دی او دا خو دومره در پدر او غریب کور دی نو دا به زما د بچی څه وظیفه رات چې دا غي کور د زنانه دغه حال دی چې کله غزنانه وزي نو فاطمه بنت عبد الملک چې د عمر ابن عبدالعزیز د کور زنانه د غبر ته आवाज ورسکي موري تراسه چې کله مور رااله او ته موري څنګه رااله هغه وي د دې بچي د وظیفې جاری کېدو د پاره رالم لیکن چې تاسو کور ته وکتل پر خپل کور می شکر وکړه هغه ورته موري دې کور په زورونو تاسو غوندي کورونه آباد کو لیکن دا غي په نتیجه کې دا کور په خپل د بربادي سره مخامخ دی په دې مجلس کې دی په دې مسرای کې یو سړی ولاړ دی هغه کمیس کښلې دی او په خټو لړلې دی او په دې دیوال پورې خټې مړ ناغه بډې زنانه د فاطمه بنت عبد الملک ته وای چې دا څومره به حیا خادم دی دای تا ته ګوري تدته ګوري دای کا فردانه کې ته ځینې وکا دا ورته موري د ټولو مسلمانانو امیر عمر ابن عبدالعزیز هغه چې په کور کې خادم نه لري نو په کور کې د خټو ضرورت بل څوک نو په دې خاطر باندې زده د کور زنانه امداز ما خپل خادم دی نو په دې ځما خپل خاوین دی نو په دې خاطر زده د سفر نه کو هغه ژوندۍ الله تعالی د مسلمانانو ته د آبادی سره سره داسې حاکمان په نصیب ورکو د اختر موکراله یګر عمر ابن عبدالعزیز کور تراله ناغه بچانو کښنی لونی دي هغه پر دې خلو باندې پړونان ایښې دي چې کله خبره کوي د خلو وګرځي نو د خپل زنانه ته وایي چې د بچانو تصور فیشه د یو خادم سم پښتنه کوي چې د بچانو تصور فیشه ناغیور ته وایي چې د امیر المؤمنین په کور کې نن سنو د بچانو د وامه پیاز سره له ډوډۍ خړلې ده په دې خاطر د خپلې بوی دي په دې خاطر خلو وګرځي چې داسې نه زموږ فلار ته زموږ د خپلې د بوی سره تکلیف ورسي نو دغه بچانو ته وي بچانو هر څه د دنیا سره وسپنی می پلاس کی دي هر څه در تر اورلې سم لیکن تاسو فلار ظالم دی نه چې راوړلې په دې خاطر چې تاسو فلار ډېر عاجز او ډېر کمزور دی سبا تاسو په خاطر د جهنم لمبو ته ځان سي تیارول چې کله د اختر موکراله نو کور تراله بچان ژاړي نو د زنانې څخه پوښتنه کوي چې بچانو تصور فیشه هغه ورته بچان د اختر لباس واړي
او ټول بچان د اختر په لباسو کې رنگ برنګ دي او ستا د کور بچان د اختر لباس نه لري، نو په دې خاطر باندې ژاړي. دا هغه زنانې ته وایي چې زما سره خو څه نشته، د بچانو دا تمنا نه سم پوره کولی. هغه زنان ورته وایي چې آخر بچان دي، راسه د دې د زړه خوشحاله کېدو دپاره پر ځان باندې لږ مشقت تیر کړو. ورته څنګه مشقت به تیر کړو؟ ته مشقت به په دې شکل باندې تیر کړو، زه به پر ځان باندې مزدورۍ دورانیه دوچنده کم، پخوا چې څونه مزدوري کوله هغونه به دوچنده شروع کم، زه به په خپله مزدوري د بچانو د روژې نفقه برابره کړم. او ته ورسه خزانچي ته ووایه چې ما ته د یوې میاشتې پیشګي تنخوا راکړه، او د میاشتې پیشګي تنخوا چې دې واخیستله په هغې باندې به د دې بچانو لباس برابر شي. نو دی ورته دا خو ډېر ښه ترکیب او ترتیب دی. بهر رالی خزانچي ته، خزانچي ته وایي چې ما ته د یوې میاشتې پیشګي تنخوا راکړه، زما د بچانو لباس ته د اختر هغې په برابروم. هغې باره قلم او کاغذ مخته ورته کېښوی، ورته امیر المؤمنین د یوې میاشتې د زندګۍ ضمانت ولیکه چې را روانه میاشت ته به ته خامخا ژوندی د دې زندګۍ ضمانت ولیکه، نو زه به د را روانې میاشتې تنخوا هم درکړم. نو دی برته لاس ځینې پر شا کړي، ورته یې سړی په خدای قسم د زندګۍ خو د یوې ګنټې ضمانت نه سم لیکلی چې زه به خامخا ژوندی یم، د یوې ورځې ضمانت نه سم لیکلی، د یوې هفتې دا نه سم لیکلی، نو د میاشتې دا څنګه ولیکه؟ هغه ورته وایي چې د زندګۍ ضمانت د یوې ورځې نه سي لیکلی، زما ته تنخوا د میاشتې څنګه برابر ته پر شا کور ته رالی. زنانې ته وایي چې دا ترتیب کوم نه سو کارګر، نو نفقه خو نسم د اختر لباس نسم برابرولی. چې کله د اختر ورځ راله نو د وزیرانو د وخت د حاکمانو بچان راځي د امیر المؤمنین کور ته مبارکۍ له، او هغې په زرق برق او ښایسته لباسو کې را روان دي، لیکن د امیر المؤمنین بچان هغې په زړو لباسو کې د هغې استقبال کوي. د چې کله دې بچانو ته وکتل، باره د سترګو اوښکې راغلې، باره هغه مشر بچی را وغوښتی، باره ورته بچیه ستا پلار ډېر ظالم دی، پر تاسو ډېرې سختې تېروي، لیکن بچیه پر خپل پلار باندې رحم وکړئ، ستاسو پلار ډېر کمزوری دی، د جهنم لمبو ته ځان نشي تیارولی. ورته بچیه نن خو لږ سختي ده، دا به در پر ځان باندې تېره کړي، دا برداشت کوي، لیکن سبا به د دې سختۍ په خاطر د قبر په کنده کې او د قیامت په میدان کې الله تعالی ستاسو د پلار سره آساني وکړي. هغه بچی ورته پلاره موږ پریشانه نه یو، غمجن نه یو، زموږ سترګې د فخر څخه بلندې دي چې زموږ پلار چې څومره سختي وه هغه پر خپلو بچانو تېره کړله، لیکن د مسلمانانو په مال کې خیانت او په بیت المال کې خیانت نه اوس. چې کله د مسلمان زندگی قرآن کریم باندې برابر وه، د مسلمان زندگی د او عقیده او عبادات دا د قرآن کریم سره برابر روانو، مسلمانانو ته الله تعالی داسې حاکمان ورته نصیب کول، او د مسلمانانو مرسته الله تعالی په هر شکل باندې کوله. لیکن چې کله د مسلمانانو زندگی د قرآن کریم ته واوښتله، د مسلمانانو عقیده د قرآن کریم ته واوښته، د مسلمانانو عبادات د قرآن کریم ته واوښتل، د مسلمانانو معاملې او سوداګانې پر خپلو طبیعتو شوې، د مسلمانانو معاشرت دا رقم سو چې هغې سره ګډ وډ سو، او د مسلمانانو اخلاق د اغیارو سو. بیا خو مسلمان الله تعالی داسې د مځکې ووهی، داسې مسلمان ستړی سو، داسې مسلمان درپدره سو چې د هغې د ستړیا او درپدرۍ نندارې په ټول عالم کې سره خورې سو. که مسلمان خو یو ځل د الله تعالی د بندګۍ رسۍ غاړه ته اچولې ده، او د محمد رسول الله د غلامۍ رسۍ ځان ته غاړه ته اچولې ده، او بیا د الله تعالی پر امر او د محمد رسول الله پر هدایاتو نه چلیږي، بیا خو چې غلام د خپل بادار پر هدایاتو نه چلیږي، بادار یې در هغې وخته ټکوي چې در څو پورې د خپل د هدایاتو ته برتراجع کېږي. بیا خو تاسو د مسلمانانو حالات وینئ، بیا د مسلمانانو زندگی د کاختیو سره مخامخ شوله، بیا د مسلمانانو زندگی د ناجوړیو سره مخامخ شوله، بیا د مسلمانانو زندگی د بدامنیو سره مخامخ شوله، بیا د مسلمانانو زندگی د قتلو د مرګو سره مخامخ شوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې آخره زمانه کې به حرج ډیر زیات دي زما امت کې. صحابي ورته وایي مل حرج یا رسول الله، حرج څه دی؟ دی ورته وایي القتل، قتل دی. زما د امت کې چې زندگی د انسانانو د قرآن کریمه تلری تي، نو بیا به قتلونه په داسې شکل راځي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قاتل به په دې نه پوهېږي چې دا سړی پر څه باندې وژنه، او مقتول به په دې نه پوهېږي چې د مقتول قریبان به په دې نه پوه چې دا زموږ سړی په کوم جرم کې مړ شو.
بیا به پر دې مسلمانانو الله تعالی داسې ناجوړې مسلط کوي چې بیا به د دې پلرونو د هغې نمونه نه اورېدلي، د دې نیکهګانو به نه اورېدلي، د دې اولنیو به د هغې نمونه نه اورېدلي. بیا به مسلمانانو باندې داسې حال راځي او مسلمانانو باندې په کښتۍ راځي، په مسلمانانو به زلزلې راځي، په مسلمانانو به خسف راځي او آیات متتابعات کنظام سلک. بیا به داسې درپدرې داسې در پسې پسې فتنې پر مسلمانانو راشو کېږي لکه د ملغلرو امیل چې وشکېږي یوه دانه رایله کېږي، چې یوه فتنه ختمه سوې نه وي په دویمه کې به اخته وي، چې بله فتنه ختمه سوې نه وي په بله کې به اخته وي، چې بله فتنه ختمه سوې نه وي په بله کې به اخته وي. چې کله د مسلمانانو زندگی د قرآن کریم مسلې راشي، مسلمانانو تجارت پر خپل طبیعت شي، مسلمانانو اخلاق به دا رقم سي چې هغې د قرآني احکامو څخه بدل شي او د مسلمانانو عقاید او د مسلمانانو اعمال د قرآن برخلاف شي، بیا خو الله تعالی مسلمان ډېر ستړی کوي. در هغې وخته پورې به دا مسلمان الله ټکوي 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 او داسې به خواري داسې به ذلیلوي حتی یرجع الی دین الله، چې در څو پورې برته د الله تعالی دین ته راګرځي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسلمان هغه وخت چې په کومه زمانه کې د مسلمان عقیده او عمل او زندگی د قرآن اصلي رسي دا غیبه په دې معاشره کې څه نشانی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څو نشانی ښکاره کوي. که چیرې د انسانانو کې دغه نشانی ښکاره سوې نو په دې باندې پوه شئ چې د دې معاشرې اعمال د قرآن اصلي دي. اوس اوله نشانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بیان کړی دی، اذا اتخذ الفیء دولا، په مسلمانانو کې د ټولو څخه بهترین ډله هغې د مسلمانانو سرغنه ډله هغې د مجاهدینو په شکل، چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه کې هغې د جهاد رواج ډیرو او جهاد د جنت د ټولو څخه مختصر ترین لارو. پیغمبر علیه السلام وایي الجهاد مختصر طریق الجنه، او مجاهدین د ټولو څخه زیات معظم او عزتمن طبقه شمارل کېده. پیغمبر علیه السلام وایي چې اوله کمزوري په دې خلکو کې راسي، اذا اتخذ الفیء دولا، چې هغې د بیت المال مال ته دی ګوري لکه د ده په موټر ګټلې ګټه، هغې د بیت المال سره احتیاط نه کوي، هغې په بیت المال کې خیانتونه کوي، هغې په بیت المال کې بې احتیاطۍ کوي. په دې باندې پوه شو چې اوس مسلمانانو زندگی د قرآن څخه بدلېږي. د مسلمانانو د مجاهدینو په مخ کې د بیت المال احتیاط ډېر اهم شی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیبر ته راغلی، خیبر کې بني زبیب قبیله ده او بخاری شریف کې دا واقعات 3 ځایه را نقل کیږي. د بني زبیب قبیلې سربراہ رفاعی ابن زید دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو غلام د خدمت لپاره ورکړي چې دا به ستا خدمت کوي. یو ځای بخاری شریف کې دا غلام نوم کرکره راغلی دی، او بل ځای کې د بخاری شریف دا غلام نوم مدعم راغلی دی. هغوی به د پیغمبر علیه السلام سره ورسره یو طرف ته د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام خاص خادم دی، او بل طرف ته په ټولو صحابو کې پیغمبر ته نږدې سړی دی. د پیغمبر بستره برابرول، د پیغمبر دپاره د اوبو ګټوره ځغلول او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نږدې خدمت کول او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کومک کول. چې کله د خیبره څخه واپس را روان دي نو وادي ام القرى چې کله د مدینې منورې څخه د بدر پر طرف باندې کومه شاله راځي دي ته وایي وادي ام القرى. چې کله دې شلې ته راغلی نو شپه په شله کې تېروي. سهار چې کله پیغمبر علیه السلام اوداسه له ولاړ شو نو دی هغه کجاوه او بستره برابروي، اچانک د یو طرفه څه غشی راغلی دې سړي کې وموښتی. چې غشی راغلی نو هغه غش سره هغه سړی مړ شو. صحابه کرام چې راغلو ورته ودرېدل، هنیئا له الجنه، د جنت مبارکي، د جنت مبارکي ټولو صحابو ده. یو طرف ته صحابي دی د جهاد په سفر کې دی او د پیغمبر علیه السلام خاص خادم دی او د پیغمبر علیه السلام نږدې ملګری دی. پیغمبر علیه السلام ورته کلا، صحابو ته هرګز داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست. والذي نفسي بيدي ان شملة التي اخذتها من غنائم الخيبر قبل ان تناله القسمه وانها النار لمشتعله في عنقه. پیغمبر علیه السلام ورته هرګز داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست. په خدای مې دې قسمي چې کم چادر او کم پټو یې د خیبر د غنیمتو څخه د تقسیمه څخه مخکې راخستی دی او په هغې کې بې احتیاطي کړې ده، هغې اوس د اور یو ټوکړه ده په دې غاړه پورې وښتې ده، نو په دې خاطر دا جنتي نه دی.
صحابه یې موږ چې کله وکتل په بدن کې چې هغه ټوکړه وکتل د هغې ټولو قیمت یې 2 درایمو یا 3 درایمو کومه د خیبر د غنیمتو څخه مخکې اخیستی صحابه چې دا واورېدل نو چا چې د خیبر څخه چپلې اخیستې وه هغې راځغلول چا چې یوه تسمه د ګوټ دپاره اخیستې وه هغې راځغلول بیا یې ټولو په بیت المال کې جمع کړل مقصود مې دا دی چې کله مجاهدینو په بیت المال کې بې احتیاطۍ شروع کړي نو په دې باندې پوه سو چې د معاشرې هغه سرغنه طبقه د هغې زندګي د قرآن کریم څخه بدله شوه د حضرت عمرو بن عاص ابن العاص په مشرۍ کې د حمص طرف ته مجاهدین رالو 8000 کسان رالو د حضرت عمر رضی الله عنه امارت دی په حمص کې د بولس قلعه ورته وایي دا نه فتح کېږي 4 میاشتې مجاهدینو محاصره پر اچولې ده حضرت عمرو بن عاص د 4 میاشتې وروسته خط ولیکي امیر المؤمنین چې حضرت زموږ فتح پر مخ باندې نه راځي موږ ته د کومک د فاره د مدینې څخه مجاهدین راوستل خط کله حضرت عمر رضی الله عنه لراله برای وژړل صحابه ور باندې راټول چې حضرت څه حادثه پیښه ده ورته د دې سبب لوی حادثه څنګه چې 8000 مجاهدین 4 میاشتې یو قلعه ته ولاړ دي هغه نه فتح کیږي د دې سبب د ځکه پر مخ لوی حادثه بل کمی فرای د سپي قلم او کاغذ راوغشتل د عمرو بن العاص چې د دې مجاهدینو امیر دی هغه ته یو خط لیکي ورته چې کله زما خطر ورسېده د ټولو سمخ کې په ټولو مجاهدینو باندې او د تازه کی او دوی نمبر په ټولو 2 رکعات صلات توبه په وکاږي او چې کم چا د خاص کر بیا د جهادي دوران کې د بیت المال سره کم خیانت د خلکو سره وې دي باندې توبه وکاږي او چې توبه وکړه بیا به د مجاهدینو د جهاد د آیاتو ترغیب ولور کې او زه 4000 کسان دراستم دا غي څورسته به 12000 کسان سي او د پیغمبر حدیث دی لن یغلب من قلة 12000 2000 کسان چې سره برابر سي هغه د قلت په وجه نه مغلوب کیږي کبل ګناه در کې پکې او په هغه وجه مغلوب سي لیکن د لږوالي په وجه نه مغلوب کیږي مارای سوق 4 کسان ورسوي حضرت زبیر ابن عوام ورسوي مقداد ابن اسود ورسوي عباده ابن صامت ورسوي خارجه ابن حذافه ورسوي ورته بس دا 4 کسان هر یو د 0 کسانو پر ځای دي دغه دا 4 سره بدري صحابه دي نو 4000 کسان دادي او 8000 کسان دي چې دا 4000 کسان در ورسېدو بس دا 4 سره به مختکی او بس مجاهدین ته وای چې درته حمله وکړي چې کله د حضرت عمر خط امیر حضرت عمرو بن العاص تراله ناغي داغي هدایت پر ځای کو په مجاهدینو باندې توبه وکړه 4 میاشتې چې د کمی قلې په خاطر انتظار کړو په یو غنټه د نن کې الله تعالی فتح کړ ما درته اذا اتخذ الفيء دولا چې کله مسلمانانو د بیت المال او مال ته د خپل دولت په نظر وکتل دي کې محدثینو ذالک دي صرف د مجاهدینو سره نه دی چې عام مسلمانانو د حکومت او د بیت المال او مال ته غي د خپل دولت په خاطر باندې وکتل دا ټول د حدیث در وعید لاندې دي د حکومت دولت بجلی ده چې کله خلک رالو پر روا او په ناروا پر ښکارو په غلا په هر شکل که صوفي دی که حاجي دی کملا دی که امید دی ټول هر کم استعمالي دام دي کراله دا د بیت المال مال دی کې د خلک خیانت روان د محلي او په پیپ کې را روان دي یوه کوشش کوي چې پر ځان په ځای او وتړي بلې کوشش کوي د ځان مسلمانانو مجموعه مال دی او چې ګل د یو غړپ شي نو دا د مسلمان په مال کې خیانت دی او دا د مسلمان اجتماعي مال دی د ځان دولت وګرځوي دا ټول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم حدیث بیان کړی دی محدثینو دا ټول در دي لاندې کړی دي نو اوله علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیان کړی دی چې مجاهدین په بیت المال کې خیانت روان کی دویم علامه دا بیان کړی دی والزکات مغرما چې کله مالداران په معاشره کې زکات ته هغه د غرم متتاوان په نظر ګوري چې کله زکات ور باندې رااله په حلیو بانو باندې ځان دي نخلاصي یې پر خیش باندې ورغلي یې پر خواشه ورغلي یې پر خوشنه ورغلي یو نوم پکې یو سپکې یو سپکې او کم زکات چې د غسې ځین ولاد ته غد ځان لپاره غرم او نقصان بولي نو دا د دې علامه ده چې د معاشره مالداران چې په دې شکل شو د معاشره ژوندۍ د قران سره واوښته زموږ مخکې قومونه بنی اسرائیل راغلیو زموږ په امت کې زموږ زکات 30 مرپی ده د بنی اسرائیل په امت کې دغه زکات 3 مرپی
او زموږ د امت کې د زکات حکم الله دا کړی دی چې مالداران دې راواخلي او خپل او مسکینانو ته دې ورکړي. په مسکینانو کې چې بیا کم خپل قریبان دي هغو ته دې پسې ورکړي، غاړې به هم په خلاصه کړي او صله رحمي به هم پر ځای. لیکن د بنی اسرائیل زکات چې باغی یار د مال څخه لرمه حصہ راغله بیا به پر غره باندې شووله او د اسمانه ته به ور راتله کبه د کم چا مال حلال او زکات به قبول نو غور باغ مال وسوځي کبه نو وسوځي نو غي به ټوله علاقه کې رسوا او خلق به اوازې ورس کولې چې دا سړی په کم کاروبار اخته دی چې زکات خدای نه کوي. او چې مالداران کله په زکات کې کمزوري شروع کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی بیا پر معاشره الله تعالی یو خاص افت دی پر مسلمانانو. هغه خاص افت دا دی چې په معاشره کې بکاختی و بارانونه باندې شي چې کله مالدار پر خپل مسکین باندې رحم نکي نو بیا مالدار د الله تعالی د رحم څنګه تمل لري. د غریب په دې باندې خطا وتلې دي زه د خیال دی چې زه د خپل مال او دولت په خپل چالاکی باندې ډیروم نو کوم دلته سره وګرځاوي دلته می سره وګرځاوي دلته می سره وګرځاوي زما مال او دولت به سره ډیر سي په دې باندې سر نه د اخلاص کې زه دلته را وګرځوم الله به د اخره سو وګرځي. کله ته دلته پر لاره ګرځي الله تعالی نور زرعي په نور لارو چې کوم مال او دولت را روان دي الله تعالی پر غزي درته باندې. نو چې کله مالداران په زکات کې کمزوري شروع کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا دویمه علامه ده چې د معاشري ژوندۍ د قران کریم سره اوښتې ده. او دریمه علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیان کړی ده واطاع الرجل امراته وعك امه. او د دې سره دای هم بیان کړی ده وادنى رجل صديقه وبر صديقه وجفا اباه. چې کله کور تراله د خپل زنانې سره په خندان مړیږي لیکن چې کله د مور مخ ته کښینه سی به تندې تریونی ودی چې کله د انډیوالانو د یارانو سره کښینی بیا په خنداو په خوشحالي نفر کیږي لیکن چې د پلار سره مختن کښینه سی به پلار ته د تندې تریونی ولي لکه سړی چې د یو دشمن سره ناس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې کله زنانې ته پر مور باندې نوجوانانو ترجیح ورکړه او دې پلارانو ته پر ځام انډیوالانو ته پر پلارانو باندې ترجیح ورکړه په دې باندې پوښتنه چې دا معاشره د انسانانو نه ده او دا معاشره اوس بل حال ته رسیدلې ده. چې صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي د الله رسول قیامت کله راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورته الله او رسول اعلم خدای او رسول په خبر دي. بیا ورته د الله رسول یو علامه خیر اوشه. پیغمبر علیه السلام دا نور ته وایي چې په زمانہ او په معاشره کې شرک زیات شي. پیغمبر علیه السلام دا نور ته وایي چې زنا زیات شي. پیغمبر علیه السلام دا نور ته وایي چې سود زیات شي. پیغمبر علیه السلام دا نور ته وایي چې رشوت زیات شي. ورته ګوره چې په کومه معاشره کې د بچي د خپل مور او مخ ته تندې تریوس چې په کومه معاشره کې د بچي د خپل پلار سره جفا روانه شو نو الله تعالی د سپیدي خپل کائنات ته وایي چې دا انسانان اوس د انسانيت څخه تیر شوي دي دا اوس درندگان دي لکه درنده چې د مور پلار نه پیژني دا هم اوس نه پیژني. او الله تعالی دغه نظام چې د اسمان دی د ځمکه ده د سپوږمۍ ده د لمر ده الله تعالی دا بیا د درندگان د فار نه چلی. الله تعالی د صفر دی نظام باندې راغو چې بس خراب چې ګل نظام خراب سو د ورځ قیامت. په دې خاطر باندې چې کله د بچی د مور سره جفا روانه سوله او د غي په مقابل کې د زنانې سره وفا ده د پلار سره جفا روانه سو د غي په مقابل کې د دوستانو سره خندا ده. نو دا هغه زمانہ را رسیدلې ده چې کومه زمانہ کې د انسانانو ژوندۍ د قران کریم مسلې رسوي ده. وګوره دا هر څه د انسان خپل لاس وي چې دنیا کې سړی څه کوي. زه دې نوجوانانو ته وایم چې د دې مور او پلار سره احتیاط کوئ که هر څه وکړي د هغې سزا تاسو ته درکول کیږي. دا د الله نظام دی چې د هرې ګناه سزا الله تعالی در آخرت پورې پرېږدي. یو د مور او پلار د زیریدو سزا الله تعالی انسان ته په دنیا کې ورکوي. مدینه منوره کې یو صحابي دی مور او پلار مور ځینې ناراضه ده چې کله سا نه خیږي نو پیغمبر علیه السلام مور راضي کوي چې سا یې وختله د خارو اعلان دي کوي د هغې څه وروسته پر قبر باندې وایي چې کم سړی په داسې حال کې قبر لورلی چې مور یا پلار ځینې ناراضه ده پر هغې باندې د الله لعنت دی پر هغې د رسول لعنت دی پر هغې د عام مسلمانانو لعنت دی. زه دا وایم چې د مور او پلار سره ښه زندګي کوئ ورنه دا دوران پر تاسو را روان دی بیا به خپل بچان ښه زندګي در سره وکړي.
داسې نه دی چې ستا پلار سپین ږیری سو ستا مور بوډۍ سوه او ته به تر مرګه پورې دغسې پر ځواني باندې دا بوډاوالی او دا سپین سروالی دا ستا پر کور ولا را روان دی دا پر تا را روان دی. یو کتاب کې لیکلي دي یو سړي د پلار په غاړه کې پټور واچوی چې کله در یو ځایه پورې کشاوی نو پلار یې غږ نه کاوی او د سترګو یې اوښکې ربیدې بس لاندې کتل. لیکن د کور مخ ته یو درخته ده چې در درخت پورې ورسوی برای نارې کې د هغې چې در درخت واخواته تېر کې نارې کې ول بچی بس ظلم دې ډېر وکړي. هغې ورته در دې ځایه دې غږ نه کوی لیکن در درخت واخواته دې څنګه غږ وکړي. هغې ورته وی پلار ورته وی بچی ما هم د خپل پلار په غاړه کې رسۍ وراچولې او ما در دې درختې راکشاوی لیکن تا چې زه در درخته تېر کم نو د دې څه دا معلومه شو چې ته در ما ډېر ظالم. مقصود مې دا دی دا صرف دا بوډاوالی د دې پلار په نصیب نه دی. زه د خپل ځان تجربه زه د خپل ځان مشاهده درته وایم زه په اوداسه درته ناست یم. زه د مور پلار او د زوی په مابین کې کښېنستلی یم. په هغه ورځ باندې دا زوی دا پلار د مځکې والی پلار ما ته شکایت کوي چې زه یې داسې د مځکې وولم او دی پر ما زورور دی یو ځای دی. لیکن هغه زوی چې کله ولاړ سلو یو بل قریب یې ناست دی هغه ورته وایي پلانکی ستا په یاد دی چې پر دا ځای د پلار د مځکې ووایي ما درڅه خلاص کړي. ما ورته ویل چې ظالمه تا داسې کړي دي الله تعالی هغه در سره چې تا پر دا ځای پلار د مځکې ولی دی نو زوی هم نن ته د مځکې وولي. نو مقصود مې په دې کې دا دی چې دا زمانه نه ده چې ته به همیشه ځوانې پر تا به دا بوډاوالی نه راځي دا پر هر چا راځي. یو کتاب کې لیکلي دي یو بوډا پر ملا باندې کوږ و داسې ګرځېدی ځکه ته کتل دا بعضې خلک ډېر سپین ږیري چې باره پر دا ملا باندې ښکاره شي یو څو نوجوانان ورباندې رالو بره مذاق و مسخرې ورباندې کوي وایي بابا په څه پسې ګرځي که سړی مځکه ته ګوري لکه په یو شي پسې ګرځي هغې خپله کمزوري مجبوري ده. هغه بوډا ورته وایي بچانو په ځواني پسې ګرځم زما غوندې به لږ زمانه بعد تیم پسې وګرځئ. دا معنا چې دا زمانه لږ زمانه بعد په تاسو باندې هم را روانه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د بچي د مور سره او جفا روانه سوه او د هغې په مقابل کې د کور والا سره یې وفا سوه او د بچي د پلار سره جفا روانه سوه او د مور د خپلو انډیوالانو او دوستانو سره خندا روانه سوه په دې باندې پوه سو چې دا معاشره اوس د تباهۍ سره او ورتفعت څلورم علامه پیغمبر علیه السلام دا بیان کړی ده ورتفعت الاصوات فی المساجد خلکو په مسجدو کې مجلسونه جوړ کړل چې کله لمونځ وسي مخ پر راواړي او په دې مسجد کې بس د دې ګفې او خنداقانې او مذاق او مسخرې روانې شي. دا د دې علامه ده چې دا معاشره اوس تباه ده. پیغمبر علیه السلام حدیث تفسیر زاهدی را نقل کړی دی من تکلم بکلام الدنیا فی 5 مواضع یو سړی چې د دنیا مجلس او مذاق په 5 ځایو کې کوي یې په هغې کې مسجد لیکل دی حبطه الله بكل کلمه منه عبادت 40 سنه الله تعالی به د یوې خبرې په بدل کې د 40 کالو عبادت یې پورته کړي. چې کوم سړی په مسجد کې ګپې کوي او په مسجد کې مسخرې کوي بیا خو زه دې کوم نصیبه توام چې بدبخته څه در سره دي یار دی هغه ټوټه پوټه عبادت دی او د هغې څه وروسته لا شیطان دی هلته رسولی چې په مسجد کې دې تاب نه کېږي چې یار مسخرې نه وکړي یار مذاق نه وکړي یار پر خلکو باندې خپل طبیعت نه کې برابر نه کوم نصیبه د دې یوې خبرې په بدل کې الله 40 کاله عبادت در سره اخر در سره فاته څه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی سیأتی فی آخر الناس زمان په آخره زمانه کې به پر انسانانو یو زمانه راسي یکون حدیثهم فی المساجد دا غي قصې او مسخرې به په مسجدو کې ولا یکون لله الیهم حاجه الله تعالی دې بندگانو ته هیڅ حاجت نه لري. دا دې الله تعالی بندگان ځان نه بولي الله تعالی دې ځان بندگان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ورتفعت الاصوات بالمساجد چې کله خلکو په مسجدو کې مجلسونه روان کو په دې باندې پوه سو چې معاشره تباه ده. وصاد الكلمه فاسقهم پیغمبر علیه السلام چې په دې ګرد قبیله کې چې کوم سړی څومره فاسق او فاجر دی خلک هغې ته د خان او د ملک او د سردار ورکړي. وکانه رئیس القوم ارذلهم د قوم مشر د ټولو څخه رذیل واکرم الرجل مخافه شره خلق د خلکو سره کښته او پورته کېږي چې سبا یو تاوان راونه رسي په دې خاطر کښته او پورته وسره وشربت الخمور په معاشره کې شراب زیات ولعن اخر هذه الامه اولها د امت کې یو ډله پیدا سي هغه پر خپل مشرانو باندې لعن طعن وای
چې یو عالم ریاض کې یو بزرګ ریاض کې یو شیخ ریاض کې یو امام ریاض کې د ظالم بار راځي چې او یار نه معلوم دی ایمان تیر کړی کېدل دې ته سړی حیران شي چې ظالما چې ته چې په پیسو په کالدارو پسې مست او لیونه ته ایمان تیرې هغه امامانو ایمان نه تیر کړ ګوره یو خبره زکوم زموږ په دې دین کې د ټولو سلوې فتنه دغه ده چې کم سړی د دین په مقابل کې پتور او په توپک باندې را روان دي زما په عقیده کې خو دې دین ته دومره نقصان نه دی لکه دغه خلک چې کم یاد امامانو ذکر په بدو الفاظو کې یا د بزرګانو دا کې یا د شیخانو دا کې یا زموږ د مشرانو دا کې زستاسو سره خبره کوم زموږ دین ټول اعتماد دی ما نه پیغمبر لیدلې دی نه می کتاب لیدلې دی نه می د قران نزول لیدلې دی نه می وحی لیدلې نه می جبرائیل لیدلې دی صرف زما پر خپل استاد اعتماد دی دغه پر خپل استاد اعتماد دی دغه پر خپل استاد اعتماد دی د رسول الله پر اعتماد ورسېدی لیکن ظالم د مابین سره اعتماد ختمي چې صرف زما استاد دی یا زما دریمه درجه کې استاد دی د ستر توینه د معلوم چاغو ایمان تیر کړی کې نه او چې کله دغه سره اعتماد ختم کړي ټول دین د دین د ختمېدو هغه بدترین لار دغه ده چې د مسلمانانو د دماغو پر دین اعتماد ختم کړي د خپل بزرګانو اعتماد دین ختم کړه د خپل امامانو اعتماد دین ختم کړه د خپل شیخانو اعتماد دین ختم کړه چې اعتماد دې ختم کړي بس دین خو په اعتماد باندې رسیدل یو ټول دین دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې معاشره کې داسې خلک راسي ولعن اخر هذه الامه اولها په دې معاشره کې داسې خلک چې هغه د اخرنی خلک پر اول خلق باندې د بيدینه او پرغي باندې قسم لعن طعن وای او پرغي باندې د بدعتيانو خبرې کوي پرغي باندې د مشرکانو خبرې کوي په دې باندې پوسه چې اوس د انسانيت معاشره د تباہي سره چې ګله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معاشري د علامه بیان کړي صحابي د سیره وګرځیدي ورته عمل مخرج منها یا رسول الله چې معاشره په دې تباہي کې را لمړ بکوسه انسانان بکیسه اوس د انسانانو د فار د نجات لار بسي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستي ورته کتاب الله ای الزمو کتاب الله دی قران کریم پورې لاس ونسه انه ذکر حکیم دا د حکمت ډک ذکر دی وحبل الله المتین دا د الله تعالی د تعلق مضبوط رسید کله الله پورې ځان رسوي بس په دې قران پورې لاس ونسه په خپل د قران کریم تلاوت شروع کړئ په خپل د قران کریم په مجلسو کې حاضرېږئ په خپل بچانو روح پر قران کریم راوګرځوي په خپل کورو کې د قران کریم رواج روان چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت یا نارینه کې یا زنانه کې یا مشر کې یا کشر کې یا ځوان کې یا بوډا کې هغه کور د اسمان ملائکه ته داسې روښانه معلومیږي لکه مشت چې په اسمان کې استوري را معلومیږي مدینه منوره کې یو صحابي دی اسید ابن حذیر هغه د جهاد سره له آسی وتاړي نو مخستن د قران کریم تلاوت کوي او د دماغ باندې د زړه باندې یو قسم جوش را له جذبه را له د کې لږ د قران کریم تلاوت دین پورته شي او چې د قران کریم تلاوت پورته کې نو هغه آسی پښې ټکي هغه توریږي هغه غورځي دی خواته یو بچي پروته هغه آس دونه کو غورځېدو په توریدو سي د پردیو بیري چې هغه بچي بوسلان دي نو برته د اواز څوکه کې چې د اواز څوکه کې آس برته ودرېش د سر بیا لږ جوش راسي بیا اواز لږ په زور سي بیا آس توریش بیا اواز څوکه کې ټول شپه په دا شکل تیر صحابو کې ډېر ښه مزاج او غیبه کما نه ولدا واقعا چې په پیښ و د سیوی پیغمبر علی السلام تشکر کوله سار چې مسجد نبوي لراله د خپل شپې حال ورته وي اې د الله رسول چې ما به قران په جوش کې رالم په جوش کې به قران شروع کینو آس په شي ټکوري په تورې دی پیغمبر علی السلام ورته وي اے سیدا چې کله تابه د قران کریم تلاوت شروع کینو د اسمان ملائکه بستا پر کور وټي را شروع او د هغه غټي اوریدلو په خاطر د هغه غټي لیدلو په خاطر بدلته آس غیبا آس به تورې دی لیکن چې تابه څوکه کې ملائکه بدوړي و درېدلې دغه ته ورسته به ورته آس ودرېدل ورته یو سید زما د په خدای قسمي کتا در سهار دغه په جوش کې د تلاوت کړي وي نن بسار ستاده کور سم ملائکه پورته کېدای ټولي مدینه ونه بلیدل نو په کوم کور کې چې د قران کریم تلاوت کیږي هغه کور کې د ملائکه اجتماعي د ملائکه رش د ملائکه کار څه دی د انسانانو په دماغو کې محبت راچول پلار د زوی په خبره پويږي زوی د پلار په خبره پويږي
او لور د مور په خبره پوهیږي، مور د لور په خبره پوهیږي، خواشه د مژور په خبره پوهیږي مژور. لیکن منم دا چې په کور کې به مسکنت دي، لیکن د کور هغه معاشره جنتی معاشره د سکون او د خوشحالۍ معاشره. لیکن چې د کوم کور څخه قران کریم رخصت نوجوانانو د هغه بجای سروزونه وجو ته واچول او په کور کې نارینه او زنانه په سروزو باندې عادت بیا په کور کې د شیطانانو رش دی، د شیطانانو مجموعه ده، د شیطانانو ازدحام دی، د شیطانانو کار څه دی؟ د پلارو د زوی په مابین کې نفرت، د لورو د مور په مابین کې نفرت، د خواښې او د مړور په مابین کې نفرت. د دې د وینا ضرورت نشته. تاسو د حالات وینئ چې د پلارو د زوی څه حال دی، په کورو کې د لورو د مور څه حال دی، د خواښې او د مړور څه حال دی. نه به د رس کمی، نه به یو بل مشکلی، نه به ناجوړي، نه به بل پریشانی، لیکن زندگی به داسې سره جوړ کړي لکه په جهنم کې سره اوسېږي. پلار د زوی په خبره نه پوهیږي او زوی د پلار په خبره نه پوهیږي، مور د لور په خبره نه پوهیږي، لور د مور. زوی د پلار و مخ لیدلو ته تیار نه دی، پلار د زوی خبرې اورېدلو ته تیار نه دی. په عمرونو پلار ته دا جرأت نشته چې د زوی سره خبرو کې، زوی ته دا همت نشته چې د پلار سره خبرو کې. حالانکه هغه زوی دی د دې پلار د نطفې څخه پیدا، لیکن په مابین کې داسې نفرت دی. ولي؟ ځکه پلار د کور څخه د ملائکو رخصت د قران کریم حالات رخصت کړی دي، شیطانانو ته په کور کې ځای ولور کړی دی، بیا د پدیم دا ور کړی دی، د زوی په دماغ کې دا ور کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وایي چې کتاب الله چې کله معاشره دی حال ته ورسېدله، منګولي په دې کتاب پورې ونسئ، په خپل کور کې تلاوتونه روان کړئ، په خپل تجارتو کې قرآني پوښتنې وکړئ او خپل تجارتونه او خپل معاشرت پر قرآن باندې راواړوئ او د خپل بچانو روح پر قرآن کریم راواړوئ. زه تاسو ته یو خبره کوم، هغه دا ده چې ګوره د دې خپل بچانو سره وسیله وکړئ، د خپل بچانو سره ظلم مکوئ. دغه خپل بچان معصوم بچان چې د هغې ذهنونه خالی دي، چې په کوم شکل باندې تاسو آزاد پرېږدئ، نه د هغې د جیب معلومات در سره دی، نه د هغې د موبایل معلومات در سره دی، نه د هغې د مجلس معلومات در سره دی، نه د هغې نگرانی غم در سره دی. په خدای قسم دا د دې بچانو سره ظلم دی. دا د نیټ زمانه ده، دا د سکیپ زمانه ده. د هر بچی په جیب کې هغه بې حیا پراته دي چې هغې چې کله تلتک پر سر باندې راکش کړي داسې بې حیایي ګوري چې د انسان عقل واغې ته حیران د هغې سترګې، انسان سترګې د هغې د لیدلو څخه شرمېږي. او چې دغسې آزاد پرېږدئ، تاسو په حالاتو نه یاست خبر چې څه حالات را روان دي. یو خبره زه تاسو ته کوم د کولو نه ده چې په خدای قسم مسلې دا را روانې دي چې د پلارو د لور د زناو مسلې را روانې دي. په خدای قسم مسلې دا را روانې دي چې د ورورو د خور د زناو مسلې را روانې دي. دا څه دي؟ پلار بچی آزاد پرېښوی او چې کله آزاد پرېښوی هغې په داسې بې حیایي کې رالی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، چې حیا در څه ولاړه بیا به ته هر څه کوې. نن موږ د تعلیم خلاف نه یو چې کوم خلک په زرو پیسونه ورکوي په دې ادارو کې خپل بچان اچولي دي. تاسو ورسئ دغې ادارو ماحول څنګه دی؟ هغې په خپل مابین کې دا جوړه کړې ده چې دا حیا چې په کشني کې دا نفسیاتي بیماري ده، دا ناجوړي بولي او دوی کوشش کوي چې د کشني څخه حیا څنګه ختم کړي او دا د یو قسم د بیمارۍ په نظر باندې ورته ګوري. او پیغمبر علیه السلام وایي چې د کشني څخه د حیا فوت کړه، ختمه کړه، بیا هغه کشنۍ د مورو د خورو د خپلې زنانې هېڅ فرق نه لري. بیا خو لکه حیوان داسې سو حیوان کې چې حیا نه وي هغې د مورو د لور ته فرق چې کومې تعلیمي ادارې پر مخ تللي دي. په بهر ملکو کې سبقان وایي نو هغې کې باقاعده په هفته کې یو پیرډ داسې لګېږي، یوه ګنټه داسې لګېږي چې هغې عملي مشکور کوي. یو ځوان پرې باسي، یو هلک پرې باسي، هغه ټوله ورته لڅ کړي، د هغې هغه مستور اندامونه ورته لڅ کړي او هغه الفان پر ګرځي په دې خاطر چې الفان د دې څخه شرمېږي، په دې خاطر چې د الفانو حیا ختمه شي. دا دوی ناجوړي بولي چې الفان د دې ناجوړي څه ووسي. ما دا ویل چې حیا ختمه شوله، هغې کې ایمان ختم شو، چې ایمان حیا ختمه شو، غیرت ختم شو، چې غیرت ختم شو ایمان ختم شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا ایمان لمن لا غیرت له، هغه سړي کې ایمان نه وي چې کوم سړي کې غیرت. نو د دې خپلو بچانو لږ کنټرول وکړئ. د هغه ما او تا به زما او ستا د عصر خلک به که چیرې دغه زمانه داسې چابکه روانه ده په بې حیایي کې،
چې بیا به حاجي صاحب په خپل مسجد ته راځي لیکن په کور کې به داسې حالات ورته جوړي چې باره به دا کور د جهنم نمونه وي او د ډیره شرمه څخه نه به کور له ورتلای شي نه به د کور ماحول لیدلی شي او نه به پر بله خوا مخ ځینې اخلی شي بیا به د خدای څخه مرګ په خواست باندې غواړي چې یا الله د دې خپل به کور ماحول نسم لیدلی یا الله مرګ راکړي چې بس نور د مځکه لاندې شي په دې خاطر باندې د دې خپل بچانو روح پر قران کریم را واړوي کې چیرې د قران کریم اصلي رو ساتي ډیر بستړي سي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي فيه نبأ من كان قبلكم واخبار ما بعدكم دې قران کریم کې د مخکینی قومونو کیسې درته بیانېږي دې قران کریم کې هغه حالات درته بیانېږي چې د دې قومونو نتیجې تسوي عادیان یو قوم هود علیه السلام ورته نبی وو زموږ قران ذکر کوي دا غي بچي چې په بلوغ ته رسیدي 300 کال قربان دي 300 کال بعد هغه بچي بلوغ ته رسیدي اغه ته چې وحود علی السلام خبره وکړه چې خدای عذاب درکې ظالمانو داسې مکوي دی ویل من اشد منا قوه در مشتوق زور ور دی مشتوق عذاب راکوي قران کریم وی وطن خطون من الجبال بيوتا د دې غروب خونه به کښل بس دا به د دې خونی وي زور ور قوم پنځل سو دول سو دا غي قطبه تلويش لاس تلويش غضب دا غي قطره لیکن چې ګله د الله تعالی نه فرمانی وسو د الله تعالی عذاب ور باندې رااله بیا خو یو هوا رااله او دې په هوا کې پورته کو په هوا کې د دې د سرونه سرور وجنګول او دا کفریه مات شوی قران کریم وايي کانهم اعجاز نخل خاويه لکه د خرما درخت داسې ورده دل پراتو او پیغمبر ته وايي فهل ترى لهم من باقيه تورثو سے اثر ویني اثرات د صفات دي نو قران کریم د داسې زورور قومو کې درته کوي د نوح علیه السلام د قوم 3 کسان چې ګله ټوله کائنات وبونیو نو دی په یو تنار کې ولوي او تنور سره د ځان سره خورکشه وکړه او تنور ټولو په ځام سي وو پوښي چې موږ به بس دا وبو خلاص لیکن د الله تعالی د عذاب سره وسوک ځان خلاصي الله تعالی د دې خپل بدنو سره بول جاری کې تر دې حد چې د خپل بول د تنور ډک په خپل بول کې بیا چې کله د الله تعالی نه فرمانی کوم قوم په مقام باندې واقع بیا خو الله تعالی دغه قوم ته داسې سزا ورکړي او دا سزا یې موږ ته دغه قران کریم شي من قال به صدق پیغمبر علیه السلام چې کوم څوک د قران وینا کوي ډېر رښتینی وینا ده او من عمل به اجر چې څوک عمل پکې الله تعالی ډېر لوی اجرت ورکړي او من دعا او من حکم به عدل چې کوم څوک په دې باندې بیا فیصله کوي غډيره عادل فیصله دي او من دعا الیه دعا الی صراط مستقیم چې خلق سو قران ترابولي د ډېر حق لارې نو د خدای په خاطر راغلی خو یو په دې ټولو مصیبتو کې راغلی چې کوم نشانه موږ او پیغمبر علی السلام بیان کړی ده تاسو د خپل ګروانو کې زب وګورم تاسو وګورئ زملایم تاسو امیان دي مجاهدین دی وګورئ په کم چا کې دانست نو سر درفای په تباہی کې راغلی کچېره د تباہی سلار باس ځام باسه دغه لار د پیغمبر علی السلام بیان کړی ده د دې قران کریم پوری منګولي ونه سي کورو کې رواج وکړي او په خپل تلاوتونه شروع کړي خپل تجارتونه قران باندې راولې خپل بچانو روح پر قران راوګرځوي او کچېره د غصې په بیغوري کې سره رواني د غصې په بے فهمي کې سره رواني په خدای قسم نور بذلیل کیږي نور بستړي کیږي نور به بے برکتۍ را باندې راځي نور به بدمنۍ را باندې راځي نور به قتلونه راکې ډېریږي او نور به نه جوړې در دې ډېر راکې راځي در هغه وخت به ټکول کیږي او ټکایي به بل څوک نه خپل رب می ټکایي در هغه وخت به ټکول کیږي حتی يرجع الى دین الله چې ورته د الله دین ته مخ راوړ او د الله دین څه دی هغه د قران دی چې در څو پورې قران ته مخ نه دی راړولې بیا به د ذلت او د رسوایی سره نور مخ کیږي الله تعالی دې زموږ او تاسو روح پر قران کریم راوګرځي الله تعالی دې زموږ او تاسو دا کورو ماحول پر قران کریم باندې جوړ کړي الله تعالی دې زموږ او تاسو بچانو توجه پر قران کریم راوګرځي الله تعالی دې زموږ او تاسو تراویح او عبادتونه قبول کړي الله تعالی دې مدد دې میاشتې د برکاتو څخه محروم او بے نصیب نه ګرځي یو دعا کوو دا